بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو ټولو. د ورډ 2009 د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې زه غواړم تاسو ته کویک اکسس ټولبار د کمانډونو د اضافه کولو طریقه در وښیم. اول تاسو چې کله افیس انسټال کړئ او مایکروسافټ ورډ خلاص کړئ، ډیفالت د کمپنۍ څخه به تاسو په کویک اکسس ټولبار کې دغه ساحه د کویک اکسس ټولبار په نامه سره دغه دلته به تاسو سیو، انډو او ریډو کمانډونه ډیفالت ولرئ. که چیرې تاسو غواړئ کوم کمانډ بل اضافه کړئ، داسې دلته علامه وینئ، ویکټور غوندې علامه، دې ته وایي ناچ. پر دې ناچ باندې کلیک کړئ. دلته موږ دغه نیو، اوپن، سیو، ایمیل، کویک پرنټ، پرنټ پریویو، سپیلینګ، انډو، ریډو، ډرا ټیبل دا کمانډونه موږ ته حاصل لرو. تاسو کولی شئ چې فقط پر کمانډ باندې کلیک کړئ، هغه اتوماتیک هلته اضافه کېږي. وګورئ نیو، بیا راسئ اوپن. هر کمانډ چې غواړئ فقط پر کلیک کړئ، هغه به اضافه کېږي. که غواړئ چې برته نه غواړئ چې په کویک اکسس ټولبار کې ولرئ، پر هر کمانډ باندې کلیک کړئ، برته ټیک مارک خپل اتوماتیک وځي. په دې کویک اکسس ټولبار کې تاسو پوهېږئ چې موږ هغه کمانډونه اضافه کوو چې د هغو څخه موږ همیشه استفاده کوو او ژر ژر غواړو چې زموږ د کار په چټکتیا کې زموږ سره مرسته وکړي. نو دغه یو کوچنی لیست د کمانډونو موږ لرو چې تاسو ولې سره کمیاډو. بل موږ ډېر کمانډونه لرو بې اندازه چې تاسو هر کمانډ په ورډ کې وغواړئ کولی شئ دې ټولبار ته اضافه کړئ. د هغو د اضافه کولو لپاره به راسئ مور کمانډز ته. پر مور کمانډز چې مو کلیک کړئ، تاسو به داسې وینډو خلاصوي. په دې وینډو کښې هلته چوز کمانډز فرام، اول به دلته راسئ، کمانډونه به تاسو ځان لپاره انتخاب کړئ له کوم ځایه. ګورئ اول دی پاپولر، دوم کمانډز ناټ ان د ریبن، آل کمانډز، مایکرو، ټول داسې مکمل لیست د کمانډو دی. اول به راسو پاپولر کمانډز ته. پاپولر کمانډز کې کلیک کړئ، تاسو دلته داسې یو لیست د کمانډو اضافه کوئ لکه دا غوندې. دا پاپولر کمانډو نوم یې چې لپاره ورکوئ ځکه چې ډېر مهم او مشهور کمانډونه ته شته چې موږ روزمره د هغه څخه استفاده کوو. که چیرې تاسو غواړئ یو کمانډ د پاپولر کمانډو څخه اضافه کړئ خپل کویک اکسس ټولبار ته، ډرا ټیبل ته دا کلیک کړئ، پر دې باندې راسئ اډ ته، دا به اتوماتیک ستاسې کویک اکسس ټولبار ته اضافه شي. بل موږ راځو کمانډز ناټ ان د ریبن. که چیرې موږ دا انتخاب کړو، په دې کې هغه کمانډونه چې هغه په ریبن کې نشته. تاسو خو نو انشاءالله ریبن اوس پېژنئ، افیس سره اشنا شوي یاست. دغه ساحه د دغه ټبونو سره دغه ساحه ټوله د ریبن په نامه سره یادېږي. هر ټب ځان ته ریبن لري. که مثلا د هوم ټب دی، دا ریبن دی، انزرټ دغه. نو که چیرې تاسې دلته کمانډز ناټ ان د ریبن انتخاب کړئ، دا هغه کمانډونه دي چې په ریبن کې نشته. بعضې شته اما ټوله نشته په ریبن کې. وګورئ که دې څخه تاسې غواړئ کوم کمانډ اضافه کړئ، ما سره راسئ کمانډ باندې کلیک کړئ او اډ اتومات باندې اضافه کېږي. د هغې څخه بعد راځو آل کمانډز. آل کمانډز کلیک کړئ، ټوله کمانډونه چې په مایکروسافټ ورډ کې شته هغه به تاسې ښیي او تاسو بیا کولی شئ خپل زړه د خوښ کمانډ پیدا کړئ چې په کوم کمانډ پسې تاسې ګرځئ او غواړئ استفاده ځینې وکړئ. ټول کمانډونه ته خلاص کړئ. اوس تاسو کولی شئ چې وګرځئ کوم کمانډ پکار دی هغه پیدا کړئ. د هغه څخه بعد راځو دا د مایکرو په مربوط کمانډونه چې اوس نشته کله د مایکرو څخه استفاده کوو هغه کولی شئ چې ولرو. دې څخه بعد راځو افیس منیو ته. د افیس منیو کمانډونه چې کله کلیک کړو، افیس منیو څخه مطلب د افیس بټن دی. کله چې افیس بټن تاسو کلیک کړئ، دلته کوم منیو چې خلاصېږي هغه ته افیس منیو هم وایي، افیس بټن هم وایي. نو دا هغه کمانډونه دي چې ټوله په افیس منیو کې یا په افیس بټن کې شته. تاسو کولی شئ دې څخه هم کوم کمانډ وایي خپل ټولبار ته اضافه کړئ. د دې څخه بعد تاسې دغه کم ټبونه چې تاسې دلته لرئ په ورډ کښې، دا کم ټبونه چې تاسې لرئ هوم دی، انزرټ دی، پیج لیاوټ دی، ریفرنس دی، د دغه ټول ټبونو دپاره تاسې علیحده کولی شئ هغه ترلاسه کړئ. دلته راسئ کمانډز ته، ګورئ هوم ټب، انزرټ، پیج لیاوټ، ریفرنس، هر یو چې تاسې غواړئ پر هغه باندې کلیک کړئ او کولی شئ دغه یو کمانډ واخلئ خپل کویک اکسس ټولبار ته اضافه کړئ. اډ د دې طرف کې به اډېږي. بل که راسئ، تاسو چې کله په ورډ په صفحه کښې یو عکس انزرټ کړئ یا یو چارټ انزرټ کړئ یا ټیبل انزرټ کړئ، د هغه دپاره جلا جلا د ډیزاین او د فارمټ دپاره ټبونه خلاصېږي. د هغه ټبونه دغه دي. که ستاسو د هغه ټبو کوم اپشن پکار وي، کوم کمانډ پکار وي، کولی شئ دې څخه اضافه کړئ. مثلا پکچر ټولز ته راسم، دا د پکچر ټول کمانډونه دي. تاسو کولی شئ دې څخه کمانډ واخلئ هلته اضافه کړئ. نو دا څو د کمانډونو د انتخابولو طریقه او ځایونه. د دې څخه بعد
چې کله مو یو کمانډونه مثلا موږ دغه 2-3 کمانډونه د دې څخه انتخاب کړي اضافه مو کړه رابس دا به اوکې کې کمانډونه به اتوماتیکلی دلته اضافه سوي وګورئ پکچر ټیبل ډا ټیبل اوس دا کمانډونه دي مثلا نور نه دي په کار نه ځینې اخیست څنګه ډیلیټ یې بیرته راسه ناچ باندې کلیک کړئ مور کمانډ ته راسئ په مور کمانډ فقط دا انتخاب کړه چې نه دي په کار دلته ریموو وکړه مثلا کسټم ټیبل نه دي په کار ریموو ډا ټیبل نه دي په کار ریموو هغه کمانډونه ټول ریموو شول بیا به راسو مور کمانډ ته په مور کمانډ کې دلته په دې لاندې کښې لرو شو کویک ایکس ټول بار بیلو د ریبن که چیرې دا انتخاب کړئ اوکې کړئ دا کویک ایکس ټول بار به د دې لوړ ځای څخه راځي لاندې یعنې تر ریبل لاندې ویښوي وګورئ اوس په دې بغل کې دی کویک ایکسس ټول بار او که غواړئ دا کویک ایکسس ټول بار بیرته ځای ته یې تغییر ورکړئ راسئ مور کمانډ ته په مور کمانډ کې دا ټیک مارک څخه وباسئ اوکې کویک ایکسس ټول بار بیرته لاړ خپل ځای ته دغسې راسئ ناچ باندې کلیک کړئ مور کمانډ ته راسئ هلته راځو کسټمایز ته په کسټمایز کې تاسې کولی شئ د ټولو کمانډو دپاره شارټکټ جوړ کړئ مثلا دلته به ټب انتخاب کړئ مثلا د هوم په ټب کې یو کمانډ یا د انزټ په ټب کې یا پیج لیاوټ کې په هر یو کې مثلا زه د هوم ټب ته راځم د هوم په ټب کې مثلا دلته به کمانډونه انتخاب کړئ هر کمانډ چې تاسې په کار وي مثلا کمانډ څخه تاسې استفاده کوئ کمانډ پیدا کړئ دغه دپاره شارټکټ جوړ کړئ مثلا ګوټو د ګوټو شارټکټ کنټرول پلس جی یو بل به پیدا کو افس کلیپبورډ شارټکټ نه لري افس کلیپبورډ شارټکټ نه لري دلته به دا انتخاب کو په دې طرف کې به تاسې د مثلا هغه ټب انتخاب کړئ د کم ټب کمانډ ته شارټکټ ورکول غواړئ هغه به دلته انتخاب کړئ بیا چې ټب مو دلته انتخاب کړئ په دې طرف کې اتومات کمانډونه خلاصېږي وګرځئ په کمانډ پسې اوس ما د هوم په ټب کې افس کلیپبورډ انتخاب کړل دلته به راسئ په دې خانه خالي کې به کلیک کړئ دلته مثلا شارټکټ نه ورکوو کنټرول پلس کیو کنټرول پلس کیو مو ورکړه دلته په دې کونج کې به راسئ ازاین چې مو کلیک کړئ کلوز اوکې صحیح که زه اوس چیرې کنټرول پلس کیو وهم صحیح افس کلیپبورډ به اتومات خلاصېږي وموندلې دا څو کمانډونو ته شارټکټ ورکول دلته به راسو مورز ته مور کمانډز ته دا د کسټمایز په واسطه باندې کېږي کمانډ ماسې انتخاب کړئ شارټکټ ورکړئ او هغه کمانډ چې مو شارټکټ ورکړئ بیرته یې پیدا کړئ هوم ټب او د کمانډ نوم راسئ د کمانډ ته افس کلیپبورډ پس پیدا کړو دغه دی کمانډ دلته راځي دلته بیرته انتخاب کړئ کمانډ انتخاب کړئ ریموو یې کړئ یا یې ریسیټ آل کړئ بیرته اول نه راته راځي کلوز د دې څخه بعد راځو دې خواته هلته لیکلي دي په دې طرف کې لیکلي دي هغه څو ډاکومنټ چې تا خلاص کړي هغه نوم به راځي او یو به ډیفالټ راځي که چیرې تاسې مثلا د دې کمانډونو څخه څو کمانډه واخلئ اضافه یې کړي مثلا اضافه یې کړي دا کمانډونه که چیرې دلته ډیفالټ انتخاب وي همیشه چې تاسې ورډ خلاص کړئ کلوز یې کړئ کمپیوټر خاموش کړئ بیرته روښانه کړئ دا کمانډونه دلته موجود دي اما که تاسې دلته فقط په دغه ساحه کې ډاکومنټ 1 انتخاب کړئ که چیرې تاسې دلته په دې ساحه کې فقط ډاکومنټ 1 انتخاب کړئ بیا به هر څه کمانډونه چې دلته اضافه کوئ هغه به ډاکومنټ 1 دپاره وي د نور دپاره به نه وي ګورئ اوس موږ دغه کمانډونه اضافه کړل د ډاکومنټ 1 دپاره فور ډاکومنټ 1 صحیح درې د ډیفالټ دپاره د عمومي دپاره نور کمانډونه لرو وګورئ اما ډاکومنټ 1 دپاره نور کمانډونه لرو رابس دا به اوکې کړو ګورئ اوس د ډاکومنټ 1 کښې موږ دغه کمانډونه لرو اما د درې کمانډو په جنګ کې ګورئ تاسې یو خط غوندې علامه معلومېږي دې خواته وګورئ دا درې کمانډونه سپیشل د دې ورډ د دغه فیل ډاکومنټ دپاره ډاکومنټ 1 دپاره که زه چیرې اوس یو بل نوی ډاکومنټ خلاص کړم د ورډ تاسې به په هغه کښې وګورئ مقایسه به کوو وبخښئ ما کلوز کړئ دا به راسو مینیمایز به کوو اوس وګورئ دا ډاکومنټ 1 دی چې هلته موږ فور ډاکومنټ 1 انتخاب کړی او دا ډیفالټ دی فونټ ایمیل دا هیډر ایډیټر دی دا د ډیفالټ دپاره دی او دا ډاکومنټ 1 دپاره نو تاسې دغه لار څخه کولی شئ هغه خپل
د زړه د خوښې هر کوم چې مو خوښ وي پر هغه لاره باندې لاړ شئ او هغه لپاره همیشه کله تاسو ډیفالت انتخاب کړئ هر څه کمانډ چې اضافه کړئ د همیشه لپاره په ووټ کې که فار ډاکومنټ 1 یا ډاکومنټ 2 انتخاب کړئ هغه به یوازې هغه ډاکومنټ لپاره چې هغه ډاکومنټ کلوز کړئ هغه ټول کمانډونه به باندې ځي دا به ډیلیټ کړو ریموو به کړو دا به ډیفالت په دې بغل کې بټن دی کولی شئ لوړ یا ښکته لاړ شئ کوم کمانډ انتخابوي ډیلیټولو لپاره نو خدای دې وکړي سر مو خلاص شوی دا د کویک ایکسټرول بار لپاره د کمانډونو اضافه کول دي اول د دا کوم چې موږ ریسیټ لرو ریسیټ کلیک کړئ اولنی حالت ته راځي هڅه ته ګراج ته پکښې راوستلی او ټول تغیرات د مابین څخه ځي اولنی یا د کمپنۍ ډیفالټ شکل ته به راځي بل دلته راسئ دلته لیکل دي شو بیلو د ریبن تاسو کولی شئ یو د هغې لارې څخه او بل دغې لارې څخه د کویک ایکسټرول بار ځای تغیر ورکړئ شو بیلو د ریبن دلته به راځي برته بیا پر دې ناش باندې کلیک کړئ شو ابو د ریبن اوکې بل دغه ریبن چې د همیشه لپاره میکزیمایز یا اوپن دی تاسو کولی شئ دا مینیمایز کړئ راسئ دلته مینیمایز د ریبن ریبن به اوس همیشه لپاره مینیمایز کله چې تاسو یو شی په کار سو کولی شئ راسئ دلته مثلا په ټب باندې کلیک کړئ ریبن به خلاص شي ریبن چې خلاص شو استفاده چې مو وکړه بل چې خپل ډاکومنټ کښې کړئ هغه ریبن به اتومات کېږي او که غواړئ د همیشه لپاره ریبن اوپن وي اوپن یې کړئ بل که چیرې تاسو غواړئ د خپل ریبن څخه یو کمانډ واخلئ د کویک ایکسټرول بار ته اضافه کړئ کمانډ انتخاب کړئ مثلا پروټیکټ پر دې باندې به رایټ کلیک کړئ دلته اډ ټو کویک ایکسټرول بار فقط ور اضافه یې کړئ خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست د نن ورځ درس مبارک شه د کویک ایکسټرول بار او خدای دې وکړي چې استفاده ځینې وکړي خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست زه ستاسې د نیکو نظرونو مشورو په هیله یم همیش خوشحاله جوړ تیار سلامت اوسئ د خدای په امان